ها دولسمه او دیارلسمه دولسمه او دیارلسمه د خپلو بیبیانو او بچو د پاره د دینداری دعا یوه ورسره په دین کې د مشر جوړېدو د پاره دعا دا دوه خبرې یو ځای ذکر کړي د دعا یوه ده ځکه چې د یو دعا کې د دواړه خبرې راغلي دي که د دې په ځای درس ته توجه ورکړي نو ډېره وښه انشاءالله یو ده چې د خپلو بیبیانو او د بچو د پاره د دیندارۍ دعا نو ورسره په دین کې د مشر جوړېدو د پاره دعا او دعا یوه ده سورة الفرقان 4 نمبر آیت ته دا الله د عباد الرحمن صفات ذکر کوي په سورة الفرقان کې د الله خاص بندگان آخرینی آیتونو کې د هغوی صفات بیان شوي و عباد الرحمن نو د هغوی صفات الله بیان کړي دي او د هغوی دعاګانې هم رانقل کړي دي چې د الله د خاص بندگان دا دعاګانې د الله نه ډېرې غواړي یو دعا د هغوی دا دی چې غواړي د الله د خاص بندگان دا دعا ډېره غواړي د الله نه هغه دا ده ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین ای ربا زمنګه وبخې موږ ته د بیبیانو زمنګ نه او د بچو زمنګ نه یخوالی د سترګو قرة اعین یخوالی د سترګو وجعلنا للمتقین اماما او یا الله وګرځې موږ د متقیانو دپاره مشران د دوه دعاګانې دي یو د بچو د بیبیانو دپاره شوه نو بله د ځان دپاره شوه چې یا الله ما په دین کې څه که په دین کې مې مشر که او د دواړو خبرو وضاحت که اولنۍ خبره د بیبیانو دپاره د ښځې او د بچو دپاره دعا غوښته دا د مؤمن بنده شان دی وجه دا ده که ته ډېر هم لکه تربیت د دې بچو برابر وکړې او ډېر هم ته د دې ښځې تربیت وکړې او ډېر کوشش وکړې او محنت وکړې خو چې څو پورې ولا الله هدایت نه ورکړي ته یې نیغې لارې ته نشي راړولی که نه راړولی شي نشي راړولی ډېر مور پلار کوشش کوي چې زموږ دا بچی نیغې لارې ته راوړي هغه ګمراهوي او ډېر مور پلار په خپله ګمراهوي او هغه بچی چې هغه نیک عملی هغه هدایت یافته وي نو زما او تا سره صرف د خبرې بیان کول دي بس یعنی بچي ته به موږ نصیحت وکړو خو د نیغې لارې ته راړول د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې ما او تا به یې ووو ما او تا به یې وټکو موږ به ورته قار هم شو موږ به سزا هم ورکړو موږ به نصیحت هم وکړو دې ښځې ته دې بچو ته ډېر خلک صرف دغه کار کوي بس بچو ته نصیحت او بچی په سکول کې داخل که او بچی په مدرسه کې داخل که او بچی دپاره سهولیات او دی ووهه او دی وټکه او دغه شان ښځې سره نصیحت هغې ته او هغه یرول او هغه وهل بس په دې اکتفا کړې ده یو غټه مسله ته یره شوې ده چې دا زړونه چې د چا په لاس کې دي هغه ته ووایه چې هغه د زړه نیغې لارې ته راواړي نو الله ته یې نه وایي ته تربیت د بچي کوه تربیت د ښځې کوه ورسره الله ته م وایه بلکې الله ته ویل در ټول نه مخکې دي که ته ډېر هم تربیتونه وکړې او رب العالمین یې نیغې لارې ته نه راړي دا نه راوړي نیغې لارې ته او که ته ما تاسو ووایي که نه چې بعض نیم مور پلار به ویني چې ګمراهان به وي او بچي نیک عملی نو اوس دوی د دې بچي تربیت هم نه دی کړی په ښه کار خو دا د الله کار دی چې هغه له هدایت ورکړو لکه نوح علیه السلام ته وګوره د هغه د زوی ستاسو څه خیال دی د هغه دا کم زوی چې د کافرانو ملګری نوح علیه السلام به ده ته نصیحت نه کړی آخري وخت پورې ورته نصیحت وکړو چې کښتۍ ته ختو یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین زویه راوخیږه موږ سره او د کافرانو ملګری کېږه دا د طوفان نه مخکې اخرنی نصیحت و دا یعنې د مرګه پورې نصیحت خو هغه ته هدایت میلاو نه شو ابراهیم علیه السلام خپل پلار سره څومره خبرې کړي دي قرآن کې شته که څومره نصیحتونه ورته کړي هدایت ورته میلاو شوی نه دی میلاو شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب د مرګ په طلایي باندې پروت او په زنکدن کې ورته پیغمبر وایي کلمه ووایه چې زه دله بیا سپارش وکړم کلمه ووایه کلمه یې ونه وي نو که ما ورته ډېر نصیحتونه وکړو ډېره خیرخواهي وکړو او الله ته یې نه وایو نو زموږ دا کار نیمګړی دی ته به الله ته وایې
الله ته به جاړې په تهجدو کې، په سجدو کې، په عام اوقاتو کې، وایي الله زما دا بچي نیک عمله کړه، یا الله هدایت ور وکړه، یا الله نیکې لارې ته یې راواړه. دا قسمه دعاګانې به غواړي. نو یو دعا پکې دا ده، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین. یا الله زمونږ دا سترګې، څومره ښایسته دعا ده، یا الله زمونږ دا سترګې یخې که په بچو باندې او په بیبیانو باندې. سترګې څنګه یخېږي؟ نږدې خو که دې نه واضح جو، سترګې کله یخېږي؟ دا صحیح دی چې اولاد صالح یې، خو دا سترګې یخېږي څنګه؟ یو خو سترګې یخېږي که مړ شي ساتي وځي. ټول یو شان جواب ورکوو. زه تاسو ته د بچو نه وایم، زه وایم دا سترګې یخېده څه ته وایي؟ هغه بیا وایي دینداري او بچي ته لر کا، لکه ته وایې زما سترګې یخې شوې، دا سترګې یخېږي څنګه؟ بارک الله فیک. دی جواب دی. اگر که بیا دې جواب نیمګړی دی، جواب دا دی سترګې هله یخېږي چې ته په دې سترګو هغه څه وینې چې تا خوشحالوي، چې ته په دې سترګو هغه څه وینې چې تا خوشحالوي. دې ته وایي د سترګو یخېده او د سترګو په ارام کېدل، په سکون شي. دا سترګې د انسان هله یخې شي په بیبي باندې، په ښځه او په بچي باندې چې دی ویني په دې بچي کې او په دې ښځه کې هغه صفات چې دی خوښوي. نو چې اوس ته وایي چې یا الله زمونږ دپاره د سترګو یخوالی وګرځوه، نو د سترګو یخوالی به داسې ګرځي چې ته به دوی ته ګورې او خوشحالېږي. او خوشحالېږي هر پلار په دې چې زما بچی دیندار وي، الا دا که چې ته ملحد کافري بېدیني هغه نه یم، خو مسلمان چې نو هغه په دې خوشحالېږي چې زما بچی صحیح دیندار وي، زما بچی نیک عملی وي، زما بچی ښه سیرت لري په محله کې، په قوم کې، په معاشره کې، زما بچی تابعداري، زما بچی زما خبره مني. په دې سره د مور په سترګې هغه یخېږي. ښځه چې کله ښځه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوچتې ښځې صفات ذکر کړي، هغه دا ښځه ده چې دې ته په کتو سره سترګې یخېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا خاوند ورته څه وایي، څه ورته وایي نو مني. خاوند چې ورته څه وایي مني. نو دغه شان خاوند چې ورته وګوري نو خوشحالېږي، یعنې ځان یې خاوند ته سنبال کړی. دغه شان یو روایت کې داسې هم راځي چې خاوند ترې خفه شي نو دی زر راضي کوي. او دغه شان روایت کې راځي چې مینه ناکه ښځه، او دا خو پکې په اول سر کې دي چې هغه ښځه چې هغه د الله مني، او چې د الله مني خو دا صفات به پکې یې کنه. نو چې داسې قسمه ښځه د چا په نصیب شي نو دې ته په کتو سره سترګې څه شي یخې شي. دغه شان یوه ښځه ده، خاونې مسافر دی یا خاونې کار له تللی دی، کور کې نشتي، او دا ښځه د خپل عزت خیال ساتي، د خاوند د عزت خیال ساتي، د خاوند د مال خیال ساتي، د خاوند د بچو خیال ساتي، په داسې قسمه ښځې سره سترګې یخېږي. دغه شان هغه ښځه چې ستا د بچو تربیت هغه په دین باندې کوي، ته نه کور کې او دا لګی دی بچو ته، او دوی ته الله ښیي، دوی ته الله پیغمبر ښیي، دوی منزله لیږي، دوی ته دینداري ښیي، نو دې سره سترګې یخېږي. نو دا څومره ښایسته دعا ده. اوس الله ستا دا دعا قبوله کړي، څومره اوچت نعمت دې نصیب شو چې ته بچو ته ګورې او ته خپلې ښځې ته ګورې او ستا سترګې پرې خوشحالېږي. دا خو مونږ هر سړی غواړي که نه؟ کمې وي نه غواړي؟ هر یو غواړي چې زه بچو ته وګورم او زما سترګې په ارام شي، او زه ښځې ته وګورم او زما ژوند په سکون شي. او تپوس وکړه د هغه مور پلار نه او د هغه خاوند نه چې ښځې وله ژوند تنګ کړی دی، بچي نافرمانه دي، غریبانان ګرځي را ګرځي، یو ته وایي بل ته وایي ته ورته دا ووایه ته ورته دا ووایه. ته تپوس د هغه مور پلار نه وکړه چې د هغوی د زړونو څه حال. یعنې نن سبا دا زه خو حیران یم د نن سبا د بچو ته د نږدې وخته پورې، یعنې زه دا نه یم چې 50 کاله مخکې لاړ شه او 100 کاله مخکې لاړ شه، یعنې د نن نه لکه ډېر شاته یو 15 کاله ووایه، 20 کاله ووایه، 10 کاله ووایه، دا ډېر وخت خو نه دی.
دا نږدې وخته پورې به پلار راولګېدو بچی به ووه به یې ټکو اب ورته کتونو مخې ته مخ به یې نه راړه غږ به یې نه شو کولی غږ بیا به پټ شو د پلار نه په کور کې اوس پلار غریب یعنی ما ته په خپله دا مسلې راغلي دي چې بعضو کسانو شکایت کړی د بچي ښه نو ویې وهه که نه چې نه مني وی یېرېږم داسې نه چې ماله ګزار راکړي خو دا حقیقت دی نن سبا دا قصه ده اکثر مور پلار یېرېږي د بچي نه چې ماله ګزار رانه کړي یا د چا په مخ کې راته څه سپکه خبره ونه کړي او د عزت مې خراب نه شي او یا د کور نه ونه تښتي د کور نه ونه تښتي دا یره یعنی په جنۍ هم او په هلکو داسې فتنې ډېرې شوي دي او داسې لارې کولاو شوي دي د فتنو چې اوس ته دا ویلی هم نه شي که دا بچی د کور نه وتښتېد نو تاله به یې څوک راولي مخکې خو داسې وه که چېرته لاړ نو خو چې چاله هم ورغی تاله به یې واپس راولي ځکه چې معاشره برابر ده او که چا ولیدم نو تا ته وایي چې ګوره ستا زوی هلته اوس دته چرسي دته وایي راځه بنګي دته وایي راځه هیروین والا دته وایي راځه زیناکار دته وایي راځه ډم دته وایي راځه قاتل دته وایي راځه مجرم دته وایي راځه لارې ورته کولاو دي نو دته ځایونه ډېر میلاوېږي مخکې دا چې معاشره پاکه صفا وه که څوک د کور نه لاړ نو دته څه ځای د پناهي دا نه میلاوېدو نن سبا دور کې بیا دا دعاګانې ډېرې ضروري ویل پکار دي ډېرې ضروري چې الله زما سترګې یخې که زما په بچو باندې او زما په ښځه باندې دا دعاګانې د هغه وروڼو دپاره چې هغوی ودونه کړي د بچي د کومو چې لا ودونه نه دي کړي دوی د څه دعا غواړي وی زمونږ سترګې یخې که په ښځو باندې چې شتي نو سترګه په څه یخې نو دوی له بیا دا دعا پکار دی چې یا الله نیکبله بیبي راکړه دې ځینه به شروع کې بنیاد به کېږي نو مخکې به یې دعاګانې وغواړي هر چې کم ملګري هغه دي چې الله وله بچي او کور ودانې ورکړي دي او هغه خویندې میندې چې بچي لري خاوندان لري هغوی له دا دعاګانې پکار دي اسانه ده ګرانه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين نو دویمه دعا واجعلنا للمتقین اماما یا الله موږ د متقیانو مشران وګرځوه خیال هم دی یعنی دا ډېر ګران کار دی د دیندارو مشر جوړېده دا څه دی ګران کار دی دنیوي مشرتیا د ته میلاویږي ښه په اسانه میلاوي محنت وکړه کوشش وکړه پیسې ولګوه زور ولګوه د ته میلاویږي علاقه کې مشر شوي ګورې نه زموږ په دې طرفونو کې د علاقې دا مشران چې دا لاره کوڅه برابر کړي سبا له صحیح سبا له مشري بل اوس بیا ګورې دغه لاره کوڅه کې د خلکو سره ګرځي څوک یې مخ ته ګوري نو ځکه چې د مشرتیا ناخوښ شوی نو دا خو میلاویږي یو څو پیسې لاره کوڅه پیپ راوړه د اوبو پیپ راوړه یو کور ته که چا مشر کېږي نو بیا ماته ووایه دغه شان که ته وایې چې کمپنۍ کې مشر شم په یو اداره کې مشر شم خو محنت وکړه وبرسې هغه ځای ته اسانه سړی رسېدی شي خو د دیندارو مشر جوړېده دا ډېر ګران کار دی وجه دا ده ابراهیم علیه السلام بارک الله وی ما ابراهیم علیه السلام باندې امتحانونه راوستي هغه پکې کامیاب شو سوره بقره کې الله فاتمهن ابراهیم علیه السلام په دې امتحانونو کې کامیاب شو چې کامیاب شو قال انی جاعلک للناس اماما الله ورته ویل تا زه د خلکو امام ګرځوم امام یې ولې وګرځو امتحانونو کې کامیاب شو نو فایده سره ووته یعنی د دین مشرتیا ته د هغه وخته پورې نه رسي چې تاسو پورې په یو څو کنډونو باندې تېر شوی نه یعنی ابراهیم علیه السلام امتحانونه معمولي نه دي ګورئ د کلي نه هجرت پلار وشړو ور ته گزار کړی شو تهمتونه پې ولګېدو بچي وړوکی ماشوم زوی او د هغه مور یې په مکه کې پرېښودو په یو شړه ځمکه کې
بیا ورته الله وایي چې را زوی بالالی هغه امتحان. نو څومره امتحانونه سخت سخت پرې راغلي دي، اب کې کامیاب شو، الله ورته ته دخل کوي ایمان. دین کې مشرتیا یو سړي ته هله میلاویږي چې کله دا سړی د الله دپاره صبر وکړي، سختي تېرې کړي او ایمان پکې اوچته مرتبه کې رب العالمین د مؤمنانو د دیندارو خلکو مشر جوړوي. نو الله دې موږ د پرهیزګارو خلکو مشران وګرځوي. ښه دا تدیس هم جوړېدی شي، لکه اوس یو سړی دا سوچ وکړي چې یاره ډېره لرې ده، څنګه یعنې اوس زه به د دیندارو چې زه عام سړی یم، زه به د دیندارو څه مشر جوړ شم. کیدای شي یو ورور په زړه کې دا سوال چې دا لرې خبره د دیندارو خلکو مشر جوړېده، زه به څنګه مشر جوړ شم؟ دا هم صحیح ده. یو عالم دی، یو امام دی په دین کې، یو عالم په امت کې مشهور دی، خلکو سره محبت کوي، خلک یې ګوري، خلک یې اوري، صحیح ده. خو الله اوچتې مرتبې ته رسولی، الله د دیندارو مشر کړی. خو یو سړی په کور کې ناست یو د دیندارو مشر کېدی شي څنګه؟ خپل اهل و عیال، بارک الله فیک، ته خپل کور کې مشر یې که نه، ته کور کې مشر یې، دې کور کې دیني ماحول جوړ کړه، دې بچو له دیني تربیت ورکړه، دې ښځې له دیني تربیت ورکړه، ته د دیندارو څه شوې؟ دیندارو مشر